شاه محمود قریشي یو ځل بیا څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه خبرې کړې دي. تازه شاه محمود قریشي د افغانستان په اړه څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوي حکومت له اعلانېدلو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اوس هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر وظیفه پر مخ وړي. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په استازیتوب یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغانستان د نوي حکومت ملاتړ دې وکړي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وایي نوموړي په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل پکار ده چې نړیواله ټولنه او په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات د نیویارک په فدرال ریزرو بانک او نورو بانکونو کې کنګل کړي پیسې د طالبانو حکومت ته وسپاري. قسم چې د پاکستان استخباراتي ادارو د تیرو 4 لسیزو په ترڅ کې په منظمه توګه او په څو قسطونو کې په پاکستان کې میشتو افغانانو څخه د جهاد په نوم لښکرې جوړې کړي او افغانستان یې عملاً پرې ویجاړ کړ. لکن قریشي یو ځل بیا د فشار په توګه نړۍ ته خبرداری ورکړ چې پاکستان نشي کولی نور د کډوالو افغانانو په بار خپلو اوږو ویسیږي. جیو نیوز وایي شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو د رسنیو استازو سره په خبرو کې ویل افغانان په تیرو 4 لسیزو کې له جنگ او ستونزو سره مخامخ ول، اوس باید نړیواله ټولنه افغانان یوازې پرېنږدي. خو قریشي دا ونه ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د تیرو 4 لسیزو په جنگ کې څومره منفي رول لوبولی او څومره افغانان یې وژلي دي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځي استخبارات وخت په وخت افغانستان له چپه شوي حکومت سره د طالبانو د سولې مخه نیوله او غوښتل چې ټول واک په یوازې سر طالبان په لاس کې واخلي. خو اوس اندېښمن دی چې که د طالبانو حکومت ته کنګل شوي پیسې ونه رسیږي ښایي سقوط وکړي او د پاکستان مخ پکې لا نور تور شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.